الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. محترمو درنو قدرمندو حضراتو ورنو، نن مسألة د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم بیانول غواړم، چونکې د میلاد شریف لمانځل او د دې په مناسبت باندې اجتماع، محافل یا مجالس جوړول، هغه د اهل سنت والجماعت په منځ کې اتفاقي پر جواز باندې د څلورو مذاهبو فقهاو کتابونه لیکلي دي، چونکې کمې ډلې چې د اهل سنت والجماعت څخه وتلي دي هغه میلاد النبی صلی الله علیه وسلم ته بدعت یا دلالت او گمراهی وای، ځکه دوی د زړه په سترګو باندې یعنی بې له تعصبه د قرآن عظیم الشان د آیاتونو تحقیق نه دی کړی، دوی د نبوي احادیثو د صحیح معنا تصور او تحقیق او تدقیق نه دی کړی، ځکه هو اصل معنا د قرآن عظیم الشان یا اصل معنا د احادیثو دوی ته نه معلومیږي، نو چې د دوی د هوا کم شی خلاف راسي یا دا چې د دوی کم شی په علم کې نه وي و هغه ته د دوی علم نه رسېدلی سي او اهل سنت والجماعت هغه کوي، نو دوی مجبور دي چې پر هغه باندې د شرک یا بدعت ټاپه ولګوي. د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم ثبوت په قرآن عظیم الشان کې شته، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې شته، د څلورو مذاهبو د فقهاو په فتاواو په کتابونو کې شته، حتی چې د هر مذهب فقیه داسې فقیه چې په عرب او عجم کې هغه منل شوی وي هغه په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي دي. خو مختصرا یو څو دلایل موږ په دې بیان کې بیانوو، یو څو دلایل ذکر کوو، که چیرته موږ ډیر وضاحت په دې کې وکوو او ډیر طولان او طویل بیان په دې کې وکوو، ممکن چې په 4-5 غنټې کې هم دغه د یوې مسئلې وضاحت ونه شي. ولی په دې مسئله کې یعنی د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم پر اثبات باندې ما سره خپل 4-5 کتابونه را سره دي، 4-5 کتابونه د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم پر اثبات را سره دي چې فقها او محدثین او مفسرین لیکلي دي او د ټول اهل الاسلام احوال بیان کړي دي چې اهل الاسلام دغه میلاد شریف لمنځي په تاریخ باندې دا ثابته هم ده. خو موږ دلایلو ته راځو مختصرا. اول په قرآن عظیم الشان کې رب العزت جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. رب العزت جل جلاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم توایی مجتولی جلی شاهد پر خپل امت باندې او زیر ورکوونکی د جنت او ویرونکی له عذابه. د دې دپاره اوس مؤمنانو ته خطاب دی، اے مؤمنانو چې تاسې پر الله رب العزت باندې او د هغه پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ او تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصرت وکئ، د هغه سره ودرېږئ د کفارو په مقابله کې، او تاسو د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم توقیر وکوئ او د الله تعالی پاکي بیان کړئ سهار او ماښام. اوس په آیت شریف کې چې وتعزروه وتوقروه، یعنی تاسې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نصرت او توقیر وکړئ. د توقیر معنا څه ده؟ د دې معنا به څوک له ځانه نه کوي، بلکه د دې معنا چې څنګه صحابه کرامو کړې ده، د دې معنا چې کم معتبر مفسرینو کړې ده، هغه به موږ بیانوو. اولا رئیس المفسرین حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د توقروه جمله تفسیر داسې کوي: وتوقروه ای تعظموه. تنویر المقباس عن تفسیر ابن عباس صفحه 319. یعنی د توقیر معنا دا ده چې تاسې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تعظیم وکوئ. توقیر په معنا د تعظیم ده. دویم مشهور مفسر امام بغوی رحمه الله په خپل تفسیر کې وایي چې وتوقروه تعظموه تفخموه. دې معنا دا چې تاسو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تعظیم وکئ او عزت یې وکئ، په درنه سترګه ورته وګورئ. تفسیر البغوی وم جلد صفحه 299. اوس چې کله دا خبره واضحه شوه چې توقیر په معنا د تعظیم ده، نو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تعظیم په څه شی کې دی؟ دا خو هر چاته مسلمه ده چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تعظیم پر دی چې د هغه پر نقش او قدم روان سي. د هغې تر څنګ چې کله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر نقش قدم باندې ځي او د هغه سنت یې عملي کړي وي، نو اوس د دغې توقروه په تفسیر کې نور مفسرین یو بل شی هم بیانوي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عزت او تعظیم پکښې دی. هغه څه شی دی؟ مفسر القرآن امام اسماعیل حقی رحمه الله په خپل معتبر تفسیر روح البیان په 9 جلد کې په صفحه 88 کې وایي: ومن تعظیمه عمل المولد اذا لم يكن فيه منکر. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د تعظیم څخه دا ده چې د میلاد شریف عمل وسی، خو داسې په دې شرط باندې چې خلاف شرع کار نه وي پکښې، یعنی په صحیح طریقه باندې وسی، لکه کم اهل سنت والجماعت چې لمانځي. په دې کې 3 فریقې سوې. یوه فریقه د لامذهبو ده چې هغه بالکل میلاد النبی صلی الله علیه وسلم ته بدعت وایي، نه یې لمانځي نه یې مني. او بله فریقه د اهل سنت والجماعت هغه میلاد النبی صلی الله علیه وسلم لمانځي، خو په صحیح طریقه باندې د شریعت په چوکاټ کې دننه. او یو بله فریقه چې بریلویان نومیږي چې د هغې عقاید بالکلیه ډېر خراب وي، چې نبی علیه الصلاة وسلام خالص نور بولي، یا د میلادونو په محافلو و مجالسو کې دوی باقاعده کرسی اږدي ځای ګلپوشه کوي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي. دغسې میلاد لمانځل د میلاد شریف نوم بدنامول دي. نه هغه صحیح ده، نه دا د وهابیانو خبره صحیح ده، بلکه پر شرعي طریقه باندې لمانځل
چې کوم چې اهل سنت والجماعت لمانځي چې هغه اجتماع جوړه سي او هغه کې جید علما راوغواړي یا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مداحین راوغواړي او یا قاریان راوغواړي څوک تلاوت وکوي جید علما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیر او صفات او معجزې بیان کی او دا شان د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مداحین دغه په مدح کې نعتونه ووایي اخري کې بیا ټولو فقرا او مساکینو ته خیرات یا ډوډۍ ورکول کیږي دغه هغه سمه طریقه ده په دې کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تعظیم رالی دا یو څه وضاحتي خبره وه دویم چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تعظیم ستا په میلاد شریف کې دویم قول امام الحافظ ابو شامه رحمه الله په حاشیه د نسائی شریف کې وایي فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء يشعر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وجلاله یعنی په تحقیق سره دغه میلاد شریف سره د دې چې د فقراو او د مساکینو سره احسان پکې کیږي او آگاهی راولي پر محبت د نبی علیه السلام باندې او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر تعظیم باندې او پر اوچتې مرتبه د نبی علیه السلام باندې یعنی میلاد شریف کې ګوره مخکې مې وویل چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تعظیم په دې کې راځي دا امر د قرآن عظیم الشان سو دریم امام محمد کامل الحنفی الطرابلسی رحمه الله په خپله فتاوا الفتاوا الکاملیه کې وایي په صفحه 263 کې سوال ځینې سوی دی وایي سئلت عن قراءة مولده الشريف واجتماع الناس لذلك فرحا بقدومه واستبشارا بمجيئه ما حكمها یعنی چې زه سوال کولی شوم د میلاد شریف متعلق چې خلک راټولیږي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په راتګ باندې خوشحالي کوي د دې حکم څه دی جواب ورکوي ان قراءة المولد على وجه المشروع ممدوحة شرعا لاشتمالها على تعظيمه واظهار علامات نبوته په تحقیق سره میلاد شریف ستایل شوی دی شرعا په مشروع او جایزه طریقه باندې ځکه چې دا مشتمل دی پر تعظیم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې ګوره په میلاد شریف کې تعظیم راړي د قرآن عظیم الشان د امر منل سو د الله تعالی د امر منل سو څلورم چې په میلاد شریف کې کم تعظیم دی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لپاره راځي دا امام ابن تیمیه رحمه الله چې هغه په عربو و عجمو کې او خپل سلفیانو ته خپل اهل حدیثو ته خپل لا مذهبو ته هم ډیر مسلم او قبول دی هغه سوایي په خپل کتاب اقتضاء الصراط المستقیم دویم جلد کې فتعظیم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون لهم فيه أجر عظيم لحسن قصدهم وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظیم د میلاد شریف او د هغه موسم یعنی کال په کال منزل اجتماع جوړول په تحقیق سره بعض خلک کوي او په دغه کار کې دوی لره اجر عظیم دی ځکه چې د دوی قصد او نیت برابر دی او په دې کې تعظیم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره دا خبره ثابت شوه چې د میلاد شریف په جوړولو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعظیم دی او دا امر د الله رب العزت دی چې تاسو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعظیم وکوئ دا د هغه یو آیت څخه استدلال شو دویم آیت مختصرا پر هغه باندې ډېر تفصیل کول نه غواړم هغه اکثرو ته معلوم هم وي ډېر علما هم بیانوي هغه دا د سورۃ یونس کې آیت راځي رب العزت جل جلاله فرمایي بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
ورته ووایه خپلو امتیانو ته چې تاسې د الله رب العزت په فضل او په رحمت باندې خوشحالي وکوئ. ګوره په آیت کې امر وسو چې تاسې خوشحالي د الله تعالی په فضل او په رحمت باندې وکړئ. اوس د دې معنا به هم موږ د صحابه کرامو سره خو ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي چې فضل الله العلم، الله تعالی فضل چې په دې آیت کې ذکر شوی دی هغه علم دی. ورحمته محمد صلی الله علیه وسلم، او رحمت یې څه شی دی؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دی. ځکه بل ځای رب العزت جل جلاله فرمایي چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته موږ نه استولی بلکې ته د ټول امت دپاره د ټول عالم دپاره رحمت یې. دلته چې کوم رحمت رالی دا رحمت په هغه آیت کې مراد دی چې تاسو الله تعالی په دې پیغمبر باندې رحمت باندې خوشحالي وکوئ. اوس دغه آیت چې کوم راغلی دی د دې متعلق چې تاسې په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او د الله تعالی په رحمت باندې خوشحالي وکوئ. د آیت امر دی د قرآن عظیم الشان، د امر صیغه ده او دا مطلق راغلی دی. مطلق چې کله راشي هغه پر خپل اطلاق باندې جاری کیږي. او اوس په دې کې چې د خوشحالي هره طریقه وي هغه جایزه ده. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شرعي د خوشحالي چې هره طریقه وي، که په اجتماع باندې وي، که نور عبادات وي، که خیراتونه صدقات وي، او که د سیر بیانول و صفات بیانول سي، ټول په دې کې شامل دي. ځکه دا مطلق راغلی دی او مطلق قاعده دا ده چې پر خپل اطلاق باندې پاتې کېږي، یعنی هر فرد ته ورځي. او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یا صحابه کرامو یا مفسرینو تر یو شي پورې تعلق نه دی ورکړی چې خوشحالي په څنګه وکړي، په څه طریقه وکړي، او تر وخته پورې هم تعلق نه دی ورکړی چې په کوم وخت کې وکړي، هر وخت یې کولی سي. نو دلته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په راتګ باندې چې دا هر کال د ده د راتګ شپې رانوي کېږي، په دې کې خوشحالي کول دا د قرآن عظیم الشان دغه امر دی، په دې باندې عمل کول دي. په دې باندې محدثینو مفسرینو ډېر زیات وضاحتونه کړي دي، خو نور دې ته نه ورځو ځکه موږ بیان مختصرا کوو. احادیثو ته که ولاړ شو، احادیثو کې بیخي ډېر زیات دلایل دي. امام جلال الدین سیوطي رحمه الله هغه د شافعي مذهب ډېر جید شخصیت دی چې په وړه دوره کې د هغه تفسیر جلالین درسیږي. هغه د میلاد شریف په اثبات کې یو کتاب لیکلی دی. هغه په هغه کتاب کې د دغې په متعلق باندې ډېر زیات احادیث ذکر کړي دي. حسن المقصد په نوم باندې د کتاب د میلاد شریف متعلق کې لیکلی دی. نو په هغه کې چې د کوم دلایل راوړي دي موږ هغه ټولو ته نسو ورتللی ځکه وخت کوتا دی. مختصرا به یو څو حوالې د هغې پېښ کړو. اول حدیث په مسلم شریف کې راځي. عن أبي قتادة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه د صوم الاثنين د دوشنبې د روژې پوښتنه وسوه چې دا ته ولې نیسې. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وایي فيه ولدت وفيه انزل علی، په دې کې زه پیدا شوی یم او په دې کې پر ما باندې قرآن عظیم الشان را نازل شوی. د دې حدیث تشریح مختصر او وضاحت امام علی قاری رحمه الله وایي چې السؤال يحتمل احتمالين. دا سوال دوه احتمال لري. ان يكون من كثرة صيامه عليه السلام فيه، وأن يكون من مطلق الصيام وخصوص فضله من بين الأيام. وإدوى احتمال لري هغه دا چې یا به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې روژې ډېر ټینګار کوي، روژه به ډېر هره دوشنبه نیوله، یا به دغه وجه وي او یا به دا وجه چې دا ورځ پر نورو ورځو باندې فضیلت لري. نو ځکه سوال ځینې وشو، نبي علیه صلات وسلام ورته وایي چې فیه ولدتو، یعنی زه ځکه دا روژه نیسم چې دا زما د ولادت ورځ ده، په دې کې زه پیدا شوی یم. دویم احتمال دا چې دا یو خصوصي فضیلت تر نورو ورځو لري چې ځکه صحابي مبارک پوښتنه ځینې کوي. نو فضیلت یې هم دا دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي دا زما د پیدایښت زما د ولادت ورځ ده، ځکه زه روژه په دې کې نیسم. نو که هر احتمال په دې کې واخیستل سي، هغه صریح پر دې باندې دلالت کوي چې په خپله بنفس نفیس
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل ولادت ورځ لمانځلې ده په عبادت باندې. ځکه د روژې پوښتنه ځینې کېږي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وایي فیه ولدت، په دې کې زه پیدا شوی یم ځکه د عبادت کوم او روژه نیسم. نو ګوره عبادت خاص نه دی چې خامخا به اوس ته عبادت په روژه باندې کوي. یا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ویلي چې ته نو نور عبادتونه مه کوه، خاص به په دې ورځ کې روژه نیسې. هر عبادت په دې کې څوک کولی سي، هغه که صدقات وي، که خیرات وي، که اجتماع جوړول وي، که د قرآن عظیم شان آیاتونه وي هغه وایي، او دا شان څوک نعتونه وایي، سیر بیانېږي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. یعنې هر عبادت وي هغه که روژه نیولي په دې ورځ باندې ټول په دې کې راغلل چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل ولادت ورځ خپله په عبادت باندې لمانځلې ده. نو په دې کې عبادتونه کول هغه قصد دي، هغه که هر عبادت وي ټولو ته دا شامله شوله. احادیث نورم په دې متعلق باندې شته، خو هغې ته نه ورځو ځکه مختصر بیان جوړول غواړو. اوس د فقهاو اقوالو ته راځو چې فقها په دې متعلق باندې څه وایي، د میلاد شریف چا لمانځلی دی، اثبات یې شته نشته. فقهاو ته راځو. امام علي القاري الحربي رحمه الله وایي، هغه په دې متعلق باندې یو کتاب لیکلی دی المورد الروي فی المولد النبوي په 12مه صفحه کې وایي لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن العظام يحتفلون في شهر مولده ويعملون الولائم البديعة ويتصدقون ويظهرون المسرات. وهمیشه اهل د اسلام د ټولو اطرافو د غټو ښارونو د غټو سیمو څخه هغوی به محفلونه جوړول په میاشت د میلاد شریف کې، او په هغې کې ډېرې نااشنا ښایسته خوندورې میلمستاوې ډوډۍ خیراتونه جوړوله او اظهار د خوشحالۍ بیا کوئ. دا چا حال سو؟ ټول اهل الاسلام په دې کې راله. که چیرې میلاد شریف بدعت سي نو بیا به اهل الاسلام ټول مبتدعین ثابت سي، العیاذ بالله. بیا به کم مسلمان پاتې سي؟ ځکه هر مؤمن مسلمان هغه بدعتي سو. ځکه امام علي قاري رحمه الله وایي چې اهل الاسلام هر مسلمان به دغه میلاد شریف محفل کې برخه اخیستل، هغه به جوړوي. دویم امام ابن حجر الحیتمی رحمه الله په النعمة الکبرى علی العالم کې وایي، دا کتاب هم د میلاد شریف په اثبات کې لیکلی. هغه وایي ولأهل مکة فی هذه الليلة شعار مشهود بحيث انهم يحتفلون به. وای د مکې مکرمې خلکو لره په دغه شپه کې په سترګو لیدل سوی شعار و علامه وه، یو علامه د مکې د خلکو دپاره وه. هغه څنګه وه؟ په داسې حیثیت باندې وه چې دوی په دغې میاشت کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د میلاد شریف محفلونه جوړول. ګوره اوس که د بدعت کافه ورباندې ولګول سي، اهل الاسلام د مکې مکرمې خلک او د شام، د مصر، د یمن، د مشرق و د مغرب ټول مسلمانان به مبتدعین بدعتیان بیا راسي. دا به څومره د انسان احمقتوب وي چې پر میلاد شریف باندې دوی د بدعت ټاپه لګوي. اهل اسلام ټول باندې د بدعتیانو ټاپه ولګول. اوس نور به هم ذکر سي. دا شان امام علي القاري رحمه الله په خپل کتاب 13مه صفحه کې وایي په المورد الروي کې چې فاکثرهم بذلك اهل مصر والشام، او اکثر چې میلاد شریف به لمانځي هغه د مصر مسلمانانو، د شام مسلمانانو وه. او دا شان امام ابن جوزی رحمه الله په دې متعلق باندې کتاب لیکلی. هغه کتاب المولد العرس په 58مه صفحه کې وایي لا زال اهل الحرمین، دې ته اوس تاسې خپله فکر وکړئ، وایي همیشه به وه د حرمین مسلمانان، و مصر د مصر مسلمانان، و یمنی د یمن مسلمانان، و شامی د شام مسلمانان، و سائر البلاد د ټولو ښارونو مسلمانان، من المشرق والمغرب د مشرق او د مغرب مسلمانان څه کول؟ یحتفلون بمجلس مولد النبي وینالون بذلك اجرا جزیلا وفوزا عظیما. وی همیشه اهل د حرمینو، د مصر، د یمن، د شام، د ټولو ښارونو له مشرق تر مغربه ټولو محفلونه جوړوله په مجلس د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم باندې، او په دغه میلاد سره د دوی دپاره اجر جزیل او غټه کامیابي پیدا کړې ده او دوی دپاره شته. دا څوک وایي؟ امام ابن جوزي صاحب چې ډېر معتمد عالم دی، دی عرب و عجم ته هغه مسلم دی. که د بدعت ټاپه ولګول سي ټول مسلمانان العیاذ بالله مبتدعین کړله.
دا ډیره د کم عقلي ټاپه ده څوک په میلاد شریف باندې د بدعت ټاپه لګوي. دا شان امام سلطان علي القاري رحمه الله وای اما ملوك الاندلس والغرب فلهم فيه ليلة يجتمع فيها الأئمة العلماء الأعلام وعلو بين أهل الكفر كلمة الإيمان. او هر چې باچاهان د اندلس و چې هلته هسپانیا ورته وایي او د غرب علما هغې ټول به په میاشت د ربیع الاول کې یوه شپه به یې جوړول، په هغه کې به ټول امامان د دین نامور علما جید علما هغه به راوغوښتله، راجمع به کړله، اجتماع محفل به یې جوړ کړی و چې د ټولو اهل کفر دپاره د هغو په مابین کې په میان کې به د ایمان کلمه اوچتوله او د خپل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په پیدایش باندې په راتګ باندې خوشحالي کولې. دا ګوره اهل الاسلام ټول یادېږي، باچاهان د مسلمانانو یادېږي او نامور علما یادېږي چې د مسلمانانو علما او ستوري دي. نو کله چې په دې باندې بدعت ټاپه ولګول سوه، علما مسلمان باچاهان اهل الاسلام هغه د هر مسلمان ملت د مسلمان ملک وي، په هر اسلامي ملک یا په بل ملک مسلمانان وي، هغه ټول مبتدعين بیا ثابتېږي. ګوره په دې متعلق باندې امام زرقاني رحمه الله هم وایي، هغه وایي اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده ويعملون الولائم في لياله ويظهرون السرور به. وی ټول اهل الاسلام به میلاد شریف جوړوي په دغه میاشت کې او هغه به ډوډۍ کولې په دغه شپو کې او خپله خوشحالي به یې ښکاره کوله. ګوره ټول مسلمانان یادېږي. او دغه شان ابن حجر حیتمي رحمه الله هم وایي وکان لملوک الاندلس والهند ما يقارب ذلك او يزيد عليه. وایي د اندلس د هند باچاهان لره داسې محفلونه خوشحالي وي په میلاد باندې چې مذکوره محافلو تقریب وایه تر دې لا هم زیات وه، لکه نن سبا چې کوم جوړېږي هغې تقریب وه. دا د علماو د فقهاو او د محدثینو د دې ټولو په دې باندې خبره ده چې دا جایز ده او دا علماو خپله لمانځلی دي او په دې کې ټول مسلمانانو شرکت کوه. نو هر څوک چې په دې باندې د بدعت ټاپه لګوي هغه به خپله یو ډېر کم عقل او ډېر احمق وي او په دین په اسلام کې به هیڅ معلومات نه لري. ځکه دا ټول مسلمانان یادېږي، اهل الاسلام یادېږي. او جلیل القدر صحابي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وی ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وی هر هغه کار چې د مسلمانانو هر هغه عمل چې د مسلمانانو ښه وګڼي او پر هغې باندې راجمع سي نو هغه د رب العزت جل جلاله په نیز باندې هم ښه وي. دغه روایت په مسند احمد اول جلد کې راځي، په المستدرک للامام الحاکم په دریم جلد کې راځي، او په مجمع الزوائد په اول جلد کې راځي. او بیا ورسره وایي رجاله موثقون، یعنی د دې رجال چې دغه روایت نقل کړی دی ټوله ثقه او معتمد خلک دي. معززو بل روایت کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي چې ان الله لا یجتمع امتی علی الضلاله. وی رب العزت جل جلاله زما امت ډیره برخه جماواری اهل سنت و جماعت پر غلط باندې نه جمع کوي. ګوره هلته فقها اهل الاسلام یادوي، د غټو غټو مملکتونو مسلمانان یادوي چې هغه به محفلونه د نبي علیه الصلاة والسلام په میلاد باندې جوړول. دا چې څوک د بدعت ټاپور باندې لګوي دا هغه پر احمقتوب، پر تعصب او د نبي علیه السلام سره پر دشمنۍ باندې دلالت کوي. دا شان علامه شمس الدین سخاوي رحمه الله وایي لا زال أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن الكبار يحتفلون في شهر مولده ويزيدون في المبرات ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. هلته هم اهل الاسلام ذکر سوله، د ټولو سیمو د غټو غټو ښارونو مسلمانان ذکر کړي چې هغه به میلاد شریف باندې خوشحالي جوړول یا خیراتونه به کوله. او وایي چې د میلاد شریف د برکاتو څخه هر عام هر کال به پر دې باندې فضل او برکت و، یعنی فضل به عام او ډېر زیات و پر دې باندې. اوس که موږ د فقهاو نورو خبرو ته ځو په هغې کې هم چې فقهاو کم تحقیقونه کړي دي، کمې دلایل راوړي دي، بیان بیخي زیات په دې باندې وردېږي. نو مختصرا موږ دا څو خبرې وکړلې. الله رب العزت موږ او تاسو د دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. په دې کې ډېر زیات غټ برکات دي، ډېر فواید شته.
او ان شاء الله الرحمن راتلونکی بیان که ژوند وو د دې متعلق جوړوو چې په میلاد النبی صلی الله علیه وسلم کې کم فواید شته چې اهل سنت والجماعت هغه علما او ټول اهل الاسلام د پخوا سره شروع تر الیوم پورې لمانځي او پر هغې باندې دلایل وایي پر هغې باندې زوخیم کتابونه لیکي لکه مخکې چې ما یادونه وکړله چې د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم په اثبات کې 50 کتابونه لیکل شوي دي د دې به فایده څه وي انشاءالله راتلونکی بیان به د دې متعلق وي چې د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم فواید څه دي او کم چا چې لمانځلی د هغه سره څه سوي دي په ژوند کې څه ورسره سوي دي بعد الوفات یعنی له وفات وروسته بیا څه ورسره سوي دي هغه به ټول انشاءالله الرحمن که ژوند و په راتلونکي بیان کې ووایو او ستاسې د ټولو څخه هیله کوو چې بغیر تعصب دغه بیان خپله واورئ او دلایلو ته یې ښه توجه وکوئ او کوشش وکوئ چې دغه بیان تر یو بله مسلمانه هم ورسیږي چې هغه کله د لامذهبو یا د غیر اهل سنت و جماعت د خلکو په خبرو باندې دوکه سوی وي حقیقت ورته نه معلومیږي هغه ته دا بیان ورسیږي هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په میلاد باندې خیرات وکوي او صدقه وکوي او روژه ونیسي یا نور نفلي عبادات وکړي یا یو محفل جوړ کړي په هغه کې علما راوغواړي او په هغه کې خبرې وکوي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیرت د هغه اوصاف د هغه معجزې د هغه سنن بیان کړي دا به د ټولو دپاره خیر وي ځکه دا میلاد شریف جوړیږي هم د دې دپاره چې په هغه کې یو سیرت بیانیږي د قرآن عظیم الشان تلاوت کیږي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدح کیږي د هغه صفات کیږي په نعتونو کې او بیا د مسلمانانو مؤمنانو فقیرانو سره په دې کې خیرات او صدقه کیږي هغوی ته ډوډۍ ورکول کیږي د دې ټولو ثوابونه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته هم رسیږي او دی به هم په دې باندې ډېر زیات خوشحاله وي دا میلاد شریف په نشر د علم په دې کې راځي لکه امام حمدالله الداجوي رحمه الله چې دا کابیر دیوبند څخه بلل کېږي هغه وایي چې ان الميلاد فرد من افراد نشر العلم میلاد شریف په تحقیق باندې یوه طریقه ده د طریقو څخه د علم د نشر کولو وكل فرد من افراد نشر العلم او هر طریقه د طریقو څخه د نشر د علم هغه څنګه وي مندوب هغه مستحب وي نو په نتیجه کې فالمیلاد مندوب نو نتیجه دا شوه چې میلاد صلی الله علیه وسلم المنزل د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میلاد هغه هم مستحب دی ځکه په دې کې د علم نشر راځي چې هغه د علماو په بیانونو کې راځي نو دا به ټول په ثواب کې هم سره شریک وي او مسلمان ته به حقه لاره او جایزه لاره هم ورسیږي چې دا ډېر زیات فضیلت او ډېر زیات ثواب لري پر رب العزت جل جلاله مسپارمه موږ په دعاو کې مه هېروئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 0029 314 78 434 والسلام.